السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. یعنې ملګرو، که ستاسو کوچني ورونه وي یا د هغه رقم ستاسو کوچني بچیان وي، نو که تاسو غواړئ چې د هغو ټوټل ریکارډ له خپل ځان سره کښېږدئ چې دوی له چا سره په ټلیفون کې خبرې کوي او دا خبرې دوی څه وخت کوي او له چا سره یې کوي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ، دغه به تاسو خپل کوچني ورور یا دغه رقم د خپل کوچني بچي په موبایل کې انسټال کړئ. نو ملګرو، بیا به دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو خلاص کړئ، دغه رقم د دې څخه مین انټرفیس ته یې دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. دغه رقم وګوره، دغه پرمیشن تاسو ورکړئ، دغه به تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، دلته کې تاسو ته هر څه پرمیشنان درکړو هغه به ټول تاسو الاو کړئ. نو ملګرو، دغه به تاسو ټول دا رقم الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم ګور دلته اوس تاسو ته وایي نو ریکارډز it is now ready to record any incoming and outgoing calls. نو ملګرو، وایي تاسو ته دغه اوس چې سو ریډي سو، که هر څوک درته ټلیفون وکړي یا ستاسو دی بل چا ته ټلیفون وکړي، له چا سره خبرې وکړي، هغه ټولې به دلته دی تاسو ته په ریکارډ مینیو کې را اړوي. نو ملګرو، که چېرې بیا تاسو غواړئ چې دغه ډیلیټ کړئ، صرف او صرف به تاسو په دا ټیک مارک شا باندې دلته کلیک کوئ او تاسو به ډیلیټ وي یا ډیلیټ خبرې به هم دلته دی تاسو ته را اړوي. نو ګوره ملګرو، کله چې تاسو یو خبرې وکړئ او هغه دلته نه را اړوي، تاسو به په ریفرش باندې کلیک وکړئ، هغه به ډایرکټ دلته دی تاسو ته را واړوي او دغه رقم به دغه تاسو اګري کړئ. نو ملګرو، کله چې دغه تاسو اګري کړئ، هغه به بیا ډایرکټ دلته دی تاسو ته چیز کوي را اړوي. نو ګوره ملګرو، صرف او صرف تاسو په ریفرش باندې کلیک کوئ او هغه به تاسو ته را اړوي. نو ګوره ملګرو، اوس خو ما ټلیفون نه ده کړی. کله چې زه له هر چا سره ټلیفون وکړم، د هغه ټولې خبرې به دلته چیز سي ریکارډ سي او هغه ټولې خبرې به بیا دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ. صرف او صرف تاسو اپس خلاصوئ. کله چې ملګرو تاسو اپس خلاص کړئ، هغه خبرې به ټولې دلته ریکارډ وي او تاسو به هغه خبرې پلی کړئ. نو ستاسو د بچي ټوټل خبرې به تاسو په خپل موبایل کې واورئ او دغه رقم بیا تاسو که ستاسو بچی وي یا ستاسو ورور وي، تاسو ته به سر هم نه در خلاصېږي چې دغه طریقه له موږ سره څنګه کېږي. نو تاسو ته به ټوټل معلومات په دغه اپلیکیشن کې په لاس درځي. نو ملګرو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو، کوم چېرې ویډیو خوښوي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.